بسم الله الرحمن الرحیم. واو و یا و الف زائد بعد الف مفاعل همزه شود. دا وتلسمه قاعده شله. پرین سبق شه د الف فاعل نه بعد چې واو و یا روشي به اپ همزه بدلېږي. نن مفاعل د تشای چې د مفاعل د الف نه بعد یعنی د غین کلمه په مقام باندې چې واو یا الف زائد روشي او همزه جوړېږي. چون غجائزو و غجابزو دا ویشه دا ټکاو وانه ده دغه در ده. چون غجائزو در غجابزو جمع غجوزن و شرائفو در شرائفو دا اینه دوغ دیشه شرائفو نه بعد در لیکلی دی چې په شرائفو شه شرائفو و په غجابزو شه غجائزو دا واو لونده در ولیکیه دوغ دیشه در پچار دی دا دی کتابت غلطی دو. واو الف زائد یا دا درې حروف علت چې روشي د الف مفعول نه بعد دغه نه همزه جوړیږي. لکه غجوزن یو لفظ ده. غجوزن یای بوډی شزه ده. فارسی شه مناو سره لیکلی دو. زن پیر شزا بوډی است. زن یای شزا پیر فارسی شه مشرتوی بزرگ. نو غجوزن واحد ده جمع دو غجاوزو جمع تکسیر وزن شیا واو موجود ده غجاوزو. اس غجاوزو دا ده مفاعلو په وزن ده. نو غین کلمه په مقام باندې واو روغی دغه واو په حمزه بدل شي غجائزو. چون غجائزو در غجاوزو لکه غجائزو په غجاوزو شه جمع غجوزن چې جمع ده عجوزن دو. و شرائفو در شرائفو و شرائفو و شرائفو شه جمع شریفتون چې دا جمع دو ده شریفتون. و تلسمه قاعده دا یای واو و یا الف زائد بعد الف مفاعل همزه شود. واو یا و الف زائد بعد الف مفاعل نه همزه شي. چون غجائزو در غجاوزو جمع غجوزن چې لکه غجائز او غجاوزو شه چې هغه جمع دو دی غجوزن. دی غجاوزو دی واونا همزه جوړه شوې دو غجائزو ځنه جوړ شول. و شرائف در شرائف جمع شریفتون و شرائف په شرائف شه چې هغه جمع دی شریفتون دو. و رسائل جمع رسالتون و رسائل چې هغه جمع دی رسالتون دو. غجائزو شرائفو و رسائلو دغه اصل و غجاوزو و شرائفو و رسائلو. الف نه بعد غجاوزو شه واو شرائفو و رسائلو شه یا دغه درې سره په حمزه بدل شله. و ابدال یا به حمزه و بدلول د یا په حمزه سره در مصائب و جمع مصیبتون چې هغه مصائب جمع د مصیبتون دو. یعنی بدلول د یا په حمزه سره په مصائب شه با سبب د دې کې اصلي است چې هغه اصلي دو شاذ است دغه شاذ دی. قاعده نمبر 19 واو و یا که طرف باشد و بعد الف زائد افتاد همزه شود. واو و یا طرف وی و ورسته د الف زائد نه واقع شي همزه شي. چون دعاون در دعاون و رواون در روایون لکه دعاون و دعاون شه و رواون و روایون شه و این هر دو مصدرند و دغه دو سره مصدرین دي. و دغاون در دغایون جمع داغن دغه اسمین دي. داغن اسم دا واحد دا معنی دو بلانے والا جمع دو دغایون به دغایون ولا یا په طرف شروغلی دو د الف نه بعد دو دغه نه دغاون جوړ شوی دی. و اسماء
در اسماون جمع اسمون و اسماون شه چې جمع دو د اسمون د اسماون ولا واو په حمزه بدل شه اسماون شو و اسم چې دا در اصل سیمون بود چې اصل شه سیمون بود بیا د اسم اصل شه دوا مذهبینای کوفین داویای د اسمون ولا اصل وسمون و بیا د واو نه حمزه جوړ شله بصریین داویای چې اصل د اسمون سیمون و په وزن د فعلون نو واو یې حذف ک او په عوض د واو شه په ابتدا شه حمزه وروړه اسمون شو په وزن د افعون و دغه مذهب د مصنف څنګه غوړه ده و دا مذهب د تحقیق مطابق دی و احیاء جمع حی و احیاء جمع د حی و کساء په فتحه د کاف و کساء په کسره د کاف ورداء دا اسم جامد دی یعنی اسم شادغه قاعده جاری دو و په اسم جامد شا جاری دو دغاء و اسماء چې دي دا اسماء مشتقه دي او کساء ورداء دا دوا اسماء جامد دي و مخشه چې ترشل دعاء و رواء هغه مصدر نه وي ورپسې بلا قاعده دو شلمه قاعده واو کې رابع باشد یا زائد واو شه دا یا چې دو د تنکیر ولادو و د وحدت ته پرادو یعنی دا سه یو واو چې دای سلارام وی کلمه شه دای په سلارم نمبر باندې یا زائد یا په دانا زیات یعنی په انزم نمبر باندې یا شپږم نمبر باندې هغه واو چې دای کلمه شه په سلارم یا په سلارم نه زیات نمبر باندې و بعد زما و واو ساکن نه باشد و ورسته د زما و د واو ساکن نه نوي یعنی دغه واو چې دای سلارم دا یا پنځم دا یا شپږم دا چې مخشه ته زما یا نوي و مخشه ته واو ساکن یا نوي دغه قید شو بیا سکیږي حکم یې دغه دا یا شواد دغه واو یا شي داسې واو چې دای په سلارم یا پنځم یا شپږم نمبر باندې و ورسته د زمینه یا نوي و ورسته د واو ساکن نه یا نوي به دغه واو یا شي چون یدغیانه لکه یدغیانه یدغیانه په اصل شو یدغوانه واحد یو یدغا دای بولشي یدغوانه دی دوا بلل شي اصل شو یدغوانه بیا واو روغای په سلارم زوی بنده و مخشو ته زما یا نشته دو و واو ساکن یا نشته دو ته نو دغه یدغوانه ولا واو شدا شرطینه پیرادی دا په یا بنده بدل شي یدغیانه شو ايش لوسته و اغلیتو و استغلیتو اغلیتو دا واحد متکلم صيغاتو د باب افعال استغلیتو یا د واحد متکلم صيغاتو د باب استفعال دا په اصل شوی اغلیتو په اصل شو اغلوتو و استغلیتو په اصل شو استغلوتو بیا واو روغای د سلارم نمبر نه بعد اغلوتو شو په سلارم نمبر دا و استغلوتو شه په سیم دا 1 2 3 4 5 6 په شپږم نمبر دا نو دغه واو چې دای په سلارم نمبر یا په زیات نمبر روشي و مخشو ته زما یا نوي و واو ساکن یا نوي به دا په یا باندې بدلېږي لہذا ځکه استغلوتو نه استغلیتو جوړ شو و استغلوتو نه استغلیتو جوړ شو دا یدغیانه و اغلیتو استغلیتو دا افعال لیکنا و مداغیو جمع مدغاؤن آلا دغا مزربون و مزربتون و مزرابون اسم آلا کبرا پو وزن بنده دا ده مزرابون پو وزن بنده دا مدغاؤن واحد اسم آلا ده اربلله آلا ده اربلله لکه میشتو سی چه بیگل وخلی فرض کرو غږ چې کاوه و ډېر خلک ته ور ارواوي کنه به بیگل شي غږ کوي کنه اسم دغاء واحد و جمع دو مداعیو کې در اصل مداعیو چې په اصل شو مداعیو اس مداعیو شه قاعده جاری کا
واو په سیم نمبر راغی مداغي وشه 1 2 3 4 5 6 پشپږم نمبر راغی و واو ته وګورئ واو نه مخشه زما یا نشتا واو سکن یا نشتا دا نو داغه واو په یا بدل شي بیا یا دوه راغله اول سکنه دو دوامه متحرکه به سکنه به په دوامه متحرکه شه مدغم شي مداغیو پیشلو سب نزدیک محققان فن صرف پنیزد د محققین علماء د فن صرف فن یا یو علم تویای دا کیم علم لکه د قرآن حدیث و فقه دغه اصلی علوم دی و دنیره چی دی دغه تا فنون ویای فنون یعنی کیم علم چی دی قرآن حدیث و د فقه د پورا بطور اعلی د زدکړې اعلی استعمالیږي هغه ته فنون ویای بطور اعلی نو فن یې ځکه وته یاد کو په نزد د محقق علما محققان جمع د محقق په طرز د فارسی په نزد د محققین علماء د فن صرف واو به همي قاعده یا شو واو په دغه قاعده یا شو د مدغی و ولا واو د تایدای دریا مدغم گردید په یاشه مدغم شو ورنه قاعده سیدون درا جاری نه متوانت شود ورنه قاعده د سیدون په داشه نه جاری کړي لکه سړی کوي چې سیدون شه یا اصل یې سیدون وو یا سکنه و ورسته پس دا واو کنه خو اوی چې په داشه نه جاری کړي زیرا کې اسلیه کې زیرا منا اسلیه ځکه چې یا در مداغیو بدل است از الف ځکه چې یا په مداغیو شه بدل دو د الف نه دغه الف نه یا جوړه شوې دو و سیدون ولا یا خو اصلي وکنه قاعده نمبر 22 الف بعد زما واو شوال یو الف تا دنه مخشه زما دو اسو د الف نه واو جوړیږي چون زور با زاربا د باب مفاعله زاربا یا ناصره یا قاتله اس زاربا تر وخلا زاربا فعل مضارع معلوم اس زاربا نه ته مجهوله جوړه کا زوربا د زوربا ویلش زکه چې مجهوله شخو حرف اول بنده زمارسی ها چې زمار روشي و زاربا شه دوام حرف الف تا اس د الف سره د زمه مطابق سم معاملې کوي دغه نه واو جوړ شي زوره با و زاربا شه را بنده فتحه وا دغه نه کسره جوړ شي اکثر په مجهول شه او په معروف شه دغه حرکت شه زید وي د په عکس وي معروف شه چې په مقابل اخر بنده فتحه وي به مجهول شه په د کسره کوي نو زاربا نه جوړ شو زوره با قانون دادا پشه چې الف چې ورسته د زمانه وی واو شي چون زوره با دغه رنګ زوایربون د زاربون تصغیر دا زاربون مارنے والا زوایربون چھوٹا مارنے والا وڑی کا وائن کا اس زوایربون سے خو د اسم تصغیر کلیه دادو چې په پهله حرف زمار سی په دوام و فتحار سی و دریم زوی بندوی یا سکناوی اس زاربونی اسم فاعل دا زاربون شتو سے تبدیلی رو والی ہے زواد بندے میں وک پیش زاربون ول زواد نام فتحہ دریکڑا تصغیر مجدنے جوڑائی پیش میں پولی کا نو زواد نہ بعد الف رو گئی اس دا الف تسرنگے وی ہے وی نشي دا په واو بدلای اس زواد بند پیش ہو گئی الف نہ واو جوړ شو و د تصغیر ولا قاعده دادو چې دوام حرکات و فتحه وي زو واشه دریم زوی بند خو یا سکن خپل دو زوای و زاربون شیا راتا کسرا دو و با بند تنوین دا زوای ربون په دا طریقه جوړ شو سوچ میں ورسید چې دغ الف نه بیا واو جوړ شو چې مخشه وتا زماوا و بعد کسرا اس الف تا کچره مخشه کسرا وا به ودنا یا جوړیږي الف تا کچره مخشه زماوا به ودنا واو جوړ شي او کچره مخشه وتا کسرا وا به ودنا یا جوړ شي د هغه مثال دا محاریبو محرابون
دا محراب نه ده چې دا امام پسې دري. الف چې دای واحد شه ده، محرابون په واحد شه چې دا کیم الف تا دا په جمع شه د دغه الف نه یا جوړه شي ویلې چې د جمع تکسیر وزن محاریب د وزن ته چرړاوي بیا په د وزن شه حرف اول بنده فتحه دو، په دوام بنده فتحه دو، په دریم زوی بنده الف ته جمع مکسر ده. نو محراب نمیجه د وزن بنده جمع جوړای حرف اول میم ته فتحه ورکا، خا ته فتحه ورکا، و په دریم زوی بنده الف ته مخا ابل الف لیپوته ده. اس د جمع تکسیر د الف نه بعد د محرابون ولا راو سره ولګوا. د جمع تکسیر وزن دا تقاضا دو چې دغه شوی دغه حرف چې د الف نه بعد چې کیم روشي اختوي کسراوي مخارش اس الف تا ریتا کسرا دو او الف اسمی رو سره لګای. د الف تو یا سرنګ تلفظ پکاوي نو مجبوری د وجنوي د مقابل د کسره مطابق دای په یا بدل شي مخاریبو و تنوین و زنه حذف شي تنوین اچ واحد شو تعلیلی پیش روستا یعنی هغه الف چې مخشه او تا زماوی دای په واو بدل شي او که مخشه او تا کسره و دای په یا بدل شي. قاعده نمبر 22 الف زائده قبل الف تثنیه و جمع مؤنث سالم یا شود. دغه الف و الف زائد چې مخشه د الف تثنیه نه وي او د جمع مؤنث سالم نه وي هغه یا شي چون حبلیان و حبلیاتن لکه حبلیان و حبلیاتن. حبلیان دا تثنیه دو، مفرد یې دا حبلا. حبلا یې زن بردار حامل زنانه. اس حبلا د الف مکسوره چې دا د یا په شکل شریک شي کنه اس چې دغه تثنیات کوي به تثنیه ولا الف او سره ولګاوي و نون مکسوره او سره ولګاوي. به د الف مکسوره چې دا د تایدای چې دغه نبات خو الف یو ځل اسا لګاوي تثنیه ولا و مخشه او ته الف مکسوره ده نو د الف مکسوره په یا بدل شي. د الف زائد نه مراد الف مکسوره ده. الف زائده لونده کتو سے لکھیے وڑی کی دغ زائد الف نه مراد مکسوره الف مکسوره. د حبلا ولا تثنیه و جمع چې کوي بیا هغه الف مکسوره په یا باندې بدل شي ځکه چې الف قابل د حرکت نه ده. د الف مکسوره چې ده په دغه باندې حرکت نشي راتلای او دای چې لیکه ده یا په صورت شي نو ځکه یا باندې بدل کې ټیک شلا کنه.